السلام علیکم انډیا کې د نیپا وایرس 2 کیسونه رپورټ شوي دي دا داسې وایرس دی چې د دې تر اوسه پورې هیڅ قسمه ویکسین یا علاج نشته او د دې د وجنه تایلند، انډونیشیا، هانګ کانګ، ملیشیا او نور د ایشیا ملکونو باقاعده فایرفورټ کې خپل د سکرینینګ یا د ټیسټونو آغاز شروع کړی دی. اوس نیپا وایرس څومره خطرناک دی او دا څه شی دی؟ نیپا یو ریئر وایرل انفیکشن دی چې دا د چمکادړ یا د خاپیرک نه انسان ته منتقل کیږي او دا په اول ځل په 1998 کې په ملیشیا کې ډیسکور شوی. اوس دا وایرس انسان ته څنګه منتقل کیږي؟ یو خو د دې ځناور سره د ډایرکټ کنټیکټ د وجې نه او یو د هغه فروټس د استعمال د وجې نه کم چې خاپیرک جوړه کړي something that has been contaminated by fruit bats. او دا وایرس د یو انسان نه بل انسان ته هم منتقل کېدای شي د فلوئډ یا د لاړو په ذریعہ باندې. خو د کورونا په شانتي فاسانه باندې د یو انسان نه بل انسان ته نشي منتقل کېدای. خو د کورونا په نسبت دا وایرس په دې ډیر زیات خطرناک دی چې په دې کې د مرګ چانس د 15 وختونو واخله د 1% پورې دی او په کورونا کې 3% د مړ کېدو چانس is of the order of about 45 to 75% mortality rate. نیپا وایرس زیاتره اٹیک په مزغو باندې کوي خو په اول کې د دې څه علامات نه وي او د دې مریض په اثر باندې نه پیژندل کېږي چې آیا د کې دا وایرس تا یا نه او د دې وایرس انکیوبیشن پیریډ یا علامات چې دی هغه د بیا تین واخله 2 هفتو پورې نه د دې د وجې نه د دې کنټرول په ایرپورټ باندې هم ډیر زیات مشکل دی. Is that it's actually very difficult to control at airports. You've got a disease that's got 2 weeks incubation period. For the first 2 weeks after somebody's carrying the infection, there's no way you can pick it up. اوس د دې وایرس په اول کې څه خاص علامات نه وي عامه تبه یا د سر درد وي خو دا وایرس موستلی مازغه افیکټ کوي او چې کله هم برین افیکټډ شي نو دا انسیفالایټس کاس کوي چې د دې د وجې نو بیا انتهایی تیز تبه او تیز د سر درد او یا د نظر کې هم بدلون راتلی شي. Severe headaches and you can have photophobia where the light hurts your eyes and that او د دې د وجې نه بیا زیاتره د خلکو مرګ واقع کیږي. خو دا وایرس په دې وجه دومره خطرناک نه دی چې دا د یو انسان نه بل انسان ته په اسانه باندې نه لګي ځکه څو وخت مخکې په بنگلاديش کې هم د دې څه کیسونه ښکاره شوي. In Bangladesh, small outbreaks because it doesn't spread easily from person to person. او د نیپا وایرس په ویکسینو باندې کار ډیر زیات په تیزی باندې روان دی او ډیر زر د چې د نیپا وایرس ویکسین به مارکیټ ته راشي او د دې ویکسینو مختلف قسمه ټریلې په بنگلاديش کې په انسانانو باندې په پراپر طریقه باندې سٹارټ کړي دي. University scientists who developed one of the COVID vaccines, they have a Nipah virus vaccine, and that's actually started human trials in Bangladesh just last year. د وایرس نه د بچاو لپاره اول کوشش کوي چې کوم فروټس دی هغه په صحیح طریقه صفا کوي بل کوم را جوس چې خاص کر کجورو جوس هغه د پراپر بوایل نه بعد کوي.